زمین افغانستان تمامیت ارضی افغانستان الحمدلله حفظ است. هیچ بیم و ترسی نیست که یک گوشه افغانستان به کسی فروخته شود و یا یک نقطه از افغانستان به کسی داده شود. حتی دوستا همین میفهمند چون زمانه سوشال میدیا یا همین فیسبوک و دیگر وسایل است، سر 2 انچ افغانستان هم الحمدلله مجاهدین امارات سال سر 2 انچ که یک میخه باید 1 انچ پیشتر باشه یا 1 انچ پشتر باشه. بعدی که الحمدلله طول تمام دی مجاهدین به 1 انچ و 2 انچ یا 1 سانتی و 2 سانتی که الحمدلله آماده دی چکل سر امنیت هم الحمدلله تامین است به فضل مرحمت خداوند. همه دوستا میفهمند در هیچ شهر افغانستان به شمول کابل، به شمول هرات، به شمول قندهار، به شمول اینمی غزنی ما شما امن و سلامتی به هیچ فردی از افراد جامعه ما شما نبود. نه به تجار ما بود، نه به صنعتکار ما بود، نه به عالم ما بود، نه به طالب ما بود و نه به متعلم. هیچ کسی امنیت نداشت. حتی نوامیس مردم هم در خطر. به همه دوستایی را میفهمم. احسان پروردگار الحمدلله امنیت آمد. اشغال هم خاتمه شد به فضل خداوند. و کسانی که واقعی وارث این وطن هستند الحمدلله امروز البته حاکم نه خادم ملت هستند. ما خود ما را خادم ملت میگیم، حاکم نمیگیم، وزیر نمیگیم. اکثر وقت حضور شما شب میگن ما تدیر دستی پارتی از این چیزا خود به زن تو بیمی چیزا وزیری منگه خادمی دیدی ملت خادمی الحمدلله و پدی که دید فخر و افتخار کرد الحمدلله. امروز قدم هایی که برداشته میشه به خاطر آبادی وطن شماست. زمینه چون مسائل است دیگه هیچ مشکلی هم با شما نداریم. این افرادی که الحمدلله دست بازو دارن، توانایی دارن، قدرت دارن، پول دارن، پیسه دارن، سرمایه دارن در داخل در خارج و یا وظیفهشون باید تعیین شود که باید بیاین در افغانستان باید خدمت کنن به اهل وطن، به بیچاره و بیوه و یتیم و یسیر و کسایی که این نظام در اینجا حاکم کردن به ریختاندن قطره های خونشان باید خدمت شد. به مادرای دیگه باید خدمت شد، به پدرایشان خدمت شد، به برادرایشان باید خدمت شد. ما افسوس میکردیم یک زمانه که وقتی که عربستان سعودی یا در کشورهای خلیج یا اروپا یا امریکا یک سفر میکردیم ما میگفتیم که کاش ما هم یک وطن مرفه و آرام داشته باشیم. امروز از نگاه سرمایه همین دنیا او زمون طول علما او متخصصین تویی که افغانستان یا غریب حواب ندهی یا محتاج حواب ندهی. دون سرمایه که افغانستان کدی به سعودی عربستان که نشته. دون سرمایه که افغانستان کدی به چین سره نشته. دون سرمایه که افغانستان سری یا امریکای سره هم نشته. دا ثابت دی او الحمدلله دا واقعیت دی. دا داسی خبره ندی که تیوری دی. یک گپی نیست کم یک گپ هوایی باشه که یک نفر آمده و یک نظر دادنی. همین غزنی ما شما این غزنی که شهر اولیا است، مرکز تمدن بود و است. به اندازه لیتیم داره که شما حساب کردن نمیتونید. ولی که تا فعلا ما شما حقیقتا همین قدر وقت پیدا نکنید بریم در اون منطقه و هم لیتیم ما رو بکشیم و در بازار شده. و امروز بهترین یکی از وسایلی است که میتونیم الحمدلله مملکوی شو که افغانستان په دې باندې آباد کړ الله په فضل باندې الله په رحمت باندې دونه وسایل الله متوفر کړي. اگر ما طلا را میبینیم، اگر ما لیتیم را میبینیم، اگر ما یورانیم را میگیریم، اگر ما سنگ‌های قیمتی را میبینیم، اگر ما مس میبینیم، اگر آهن ما را میبینیم، اگر در هر بخشی که ما شما میبینیم ما شما الحمدلله یک بحر هستیم بحر. اونگاه تاسو الحمدلله دستی ورکوټی دریان و سمندر بحری الحمدلله. همه الحمدلله به فضل مرحمت خداوند وسایل آمده است. امارات هم با عزم است. تجارای ما با عزم هستند، صنعتکارای ما با عزم هستند. یک کمک وسایلی مانده که انشاءالله این باید ما شما آماده بسازید. البته پیشتر همه دوستا به خاطر یک پارک صنعتی، مسئله پارک صنعتی یک چیز بسیار عادی است انشاءالله به امید پروردگار
این دست ما شما میشه که باید حل کنیم. خداوند به فضل و کرم خود مسائل در افغانستان حل کرده است که ناممکن بود. خاتمه اشغال امریکا به وجهی که امریکا را غلی تبوس پوری واپس نید. صرف ویتنام که نبگیم صرف حساب و کار و برنامه روسان هایی سر کمک و رات از این و تخته نو که به جرمنی که را غلیدی که به اروپا که را غلیدی که به ژاپن که را غلیدی عمل تا صلح و کار دید که عمل تا مملکت تسلیمانی. این بزرگترین کاری بود که الحمدلله امارت اسلامی را به دست آورد. آبادی افغانستان رفتن به طرف انقلاب صنعتی در افغانستان و مملکت افغانستان من حیث مملکت صادراتی جور کردن. الحمدلله این کاری است که احسان پروردگار در دست ما شماست و قابل امکان است چون مسائل خداوند بر ما شما بسیار فراوان داده است. در این سفر که ما در قندهار داشتیم چون مسائل به همه دوستان معلوم بود که بعد از مدت طولانی کنفرانس بود و همچنان مجلس کابینه بود، بحث‌های بسیار طولانی داشتیم. هدایت شیخ صاحب شنیدیم، الحمدلله زیادتر توجهش بالای آبادی افغانستان بود. از جمله باید همین سرکی که ما بخیر به قندهار داریم در اولویت می بود که چون راه ترانزیت است باید راه به چابهار باز شود. نیمروز، کابل، قندهار، کابل همچنان ولایت‌های سمت شمال جنوب چون از طرف چابهار بیاید باید این سرک سر در سر. بعد از این پیشنهاد کنیم که یک سرک بسیار مهم دیگر که ما شما داریم راه واخان است یا دروازه واخان است به چین. این هم باید پیشنهاد بکنیم که آباد شد. حتی اهمیت از این که بیان کردیم در حضور شیخ صاحب نظرشان این بود که اگر ما شما بتانیم سرک قندهار را ببانیم بریم به طرف از که باید دروازه واخان را باز کنیم چون اهمیت تجارتی زیادتر داره با ما شما. ولی که تصویب شه سان پروردگار سر برنامه سرک قندهار هم کار شود، سر برنامه‌های دهلیز یا دیگر دروازه واخان هم باید کار شود. راه از طرف ما آماده میشه. ایران هم الحمدلله پشتیبانی این برنامه را داره و با امید پروردگار چین هم وادار می‌سازیم ما این سرک باید بین خود داشته باشیم. فایده این سرک چی است؟ امروز بزرگترین مارکت و مواد معدنی که در دنیا است کجاست؟ چین است. خریدار مواد معدنی اگر هر چی که ما شما صادرات می داشته باشیم و به کشور چین می رسانیم با امید پروردگار یک بازار بسیار بزرگ است. پولدار مردم هستند، خیلی سرمایه دارند. 3 تریلیون دلار شاید دوستا بفهمون 3 تریلیون دلار تنها 3 تریلیون دلار قرض چین بالای امریکاست. یعنی امریکا قرضدار چین است. این خود از چقدر پیسه داره؟ ای والله اعلم. یعنی به صادرات ما شما الحمدلله بسیار موزون است. میتونیم هر چیزی را کنیم. اگر بگیریم که از یک دانه خسته بادام یا زردآلو یا یک چیز دیگه ما شما داریم یا دیگه جلغوزه داریم، از همین صادرات شروع میکنیم به چین تا به توپ طیاره و هر چیزی را که ما شما داشته باشیم. من یقین دارم که الحمدلله یک بازار بسیار معقول خوب پیدا کرده در چین ما شما میتونیم. این احسان پروردگار تمام امارت به این آماده است. از روز اولی که مسئولیت برنامه صنعت تجارت ما گرفتیم ما به چین خط روان کنیم که ما دهلیز واخانه باید راه واخانه یا دروازه واخانه باید مباز کنیم. منگه پکردی که خودتم خط میدیم که دروازه منگه کلاو نو اگوی بیا ما تا دعوت که چین کرد یک کمربند یک راه یو کمربند او یو لاره دیدی یو برنامه دی لوی برنامه یو یعنی 100 میلیارد دلار یو تریلیون دلار په دې کې دوی تپوس پورې مصرف شوي دي. دوی غواړي چې اروپا پورې در افریقا پورې او نور عربي هیوادونه آسیا نه دلته یو لاره دوی جوړ کړي او افغانستان موږ کوشش وکړو چې د دې لارې سره یو ځای وصل شي. نزدیکترین لاره د ټول جهان د افغانستان دی. راه ابریشم ټولو ته معلوم دی چې ابریشم لاره یا ورېخم لاره دا تقریبا 2000 کال مخکې قدامت لري. هغه یا د افغانستان څخه یا د افغانستان 10 کیلومتر یا 100 کیلومتر یو طرف یا بل طرف ته داسې تېر شوي دي. پخوا خو دا منطقې یو بل سره نږدې اړیکې او مشترکات درلودل.
مسایل دي، ستونزې دي، مشکلات دي، د خلکو دې سره مخالفت کوي چې ولې افغانستان داسې یو مستقل هېواد شي. دا مشته. نو په دې کې الحمدلله کار روان دي. حاجي صاحب محترم حاجي صاحب ګلادر د سفر چین نه چې موږ ایران ته سفر وکړو، هلته معاون رئیس جمهور سره ډېر په تفصیلي موږ خبره وکړه. هغې ته چې پېښه چین ته تلل، هماغه ورځ کې چین ته سفر. موږ ویل ورته چې که چېرې امکانات وي دا موضوع ایران، افغانستان، چین دا دهلیز پکار دی چې هم سړک، هم ریل و هم لینونه د ګاز او د نفت او د ډېرو موادو پکار دی چې موږ داسې یوه لاره کړو. ډېر الحمدلله ښه استقبال وشو. هغه وه چې ستاسو دا برنامه موږ تر هر قیمته پورې په خپله هم قبول کوو، تطبیق کوو هم، و همچنان چینایانو سره خبره کوو چې دا مسایل زموږ دپاره ډېر اسان دي. استقبال وشو، هماغه ځای نه فیصله وشو او حرکت وکړو. اوس هم په جریان کې یو چې انشاءالله دا مسایلو کې ډېر تفصیلي خبره وکړو، دا مسله انشاءالله حل کړو. او دویم زموږ سفر په چین کې، په ایران کې الحمدلله زموږ خو انحصاري خو ځکه نه وي چې زموږ لاره همچنان ایران طرف ته کولاو دي. اوس ضروریات او اولیه مواد چې دی زموږ او ستاسو د افغانستان تامینات د اسیا میانه څخه کېږي الحمدلله ډېر ښه. زموږ تعلقات یې هغوی سره زما خپله سفرونه هلته شوي دي الحمدلله. یعنې ډېر هېواد دی د اسیا میانه خلکو او حکومتونو چې افغانستان سره ډېر ښه یو تعامل ولري. د تېر تقریبا یو میاشت مخکې 80 کسان شرکتونه ډېر لوړ کړي یو هیئت افغانستان ته راغلل، زموږ سره قراردادونه وکړو. $500 میلیون صرف په یو برېښنا برنامه کې دوی قرارداد موږ سره وکړه الحمدلله. نور داسې مواد اولیه چې غنم دی او تیل دی او ګاز دی او دا نفت دی او دا شیانو کې الحمدلله څه $15-16 میلیون سره زموږ قرارداد وشو الحمدلله. یعنې هېواد دی چې موږ سره لارې هم ورکړو زموږ دپاره. اوس بحري لاره زموږ دپاره یو پکار نه دي، پکار دی چې نور هم وي. او دا چابهار زموږ دپاره نزدیک، نږدې او آسان او با امنیته لاره دي الحمدلله. دلته خبره وشوه هغوی زموږ ځمکه آماده کوي، بندرونه آماده کوي په آسان او په ښه شرایطو او اقتصادو باندې الحمدلله. او داسې موږ سره تعهد وکړو که سبا ته تاسو د چابهار کار شروع کوئ، موږ در سره په هر قیمت باندې آماده یو. که تاسو هندوستان ته صادرات ولرئ، که تاسو چین ته صادرات غواړئ، که تاسو اروپا ته غواړئ، امریکا ته، بهترین یو مرکز منطقه دی چې څنګه دوبۍ دی یا څنګه عمان دی، دا همغسې یو مرکز دی چې افغانستان د ټول مملکتونو سره انشاءالله یو بهترین یو رسایي او یو لار پیدا کوي. نو هغه ځای نه چې زموږ سفر وشو الحمدلله استقبال هم ښه وشو، افغانستان خلک هم الحمدلله دا قبول کړو، شیخ صاحب طرف هم الحمدلله استقبال وشو. زموږ څه ستونزې زموږ ګاونډي پاکستان هېواد سره وې چې څه کانټینرې وې، هغوی هم څه ګیلې او شکوې درلوده، زموږ طرف هم ګیلې او شکوې وې. زموږ سفر وشو، نور ادارې مو سره وې الحمدلله، د څو ادارې مو سره په سفر کې وې. یو 3000 کانټینر، 3600 کانټینر زموږ د افغانانو تجارانو په کراچۍ بندر کې بند. نو سفر خو الحمدلله ډېر ښه سفر و. حتی ستونزې به د هغې نه مخکې د مهاجرینو مسله وه چې مهاجرین څه دې وخت کې نه پکار و چې زموږ ژمي دي، زمستان دي، سردي دی، یخني دی، زموږ مشکل دی، زموږ حکومت په شروع قدمونو کې دی. نو دونه حقیقتا
تجاران سفر کوو دا ټول الحمدلله ډېر په ښه طریقو سره چې نه ضمانت بانکي و او نه 10% کوم دوی دغه اخیستل هغه وې دا ټول مسایلو په پخواني سیسټم باندې دوی پرېښودل الحمدلله. سبا بله ورځ کېدای شي افغانستان ته راشي الحمدلله او ټول الله په فضل باندې زموږ مسؤلین زموږ مشران مشرتابه الحمدلله ریاست الوزرا حاجي صاحب الله براده نور مشران چې دی الحمدلله په دې یو زره کار کې الحمدلله متوجه دي. باید موږ تاسو پاکه صنعتي چې خبره کوو حقیقتا هر څوک خپل درد سره کار کوي خو الحمدلله د رئیس صاحب خبره دي شپې ورځ موږ په خدمت کې یو کار کوو زحمت کوو. اوس هم په وزارت کې څوک نشته موږ دوه کسان چې زه یم او معین صاحب دی چې موږ امضا کوو د خلکو مسایل حل کوو الحمدلله. دروازه هم داسې ټول خلکو دپاره صنعتکاران تجاران دپاره کولاو دی په فضل باندې سر د دې پاکو صنعتي په مسایلو کې موږ راغلو چې شیخ صاحب سره مذاکراتو یو مفاهمه وکړو چې دا زر تر زره وشي. په دې کې تقریبا ډېر میاشته کېږي چې موږ د پاکو صنعتي په سلسله کې کار کوو په قوانینو کې کار کوو. البته مخکې ټول دوستانو ملګرو ته معلوم دی په همه دوستانو برادرانو معلوم است که وقتی قوانین جور میشه سخت جور میشه ډېر مشکلات پکې ډېر سختي پکې وي ډېر ستونزې پکې وي و الحمدلله این روز قوانین بسیار آسان ساختیم. شیخ صاحب محترم خودشان دستخط کردن روان کردن به وزارت عدلیه. وزارت عدلیه تمام حروف چینی میگیرن به خاطر اینکه طور یک نشود یک قوانین نافذ شود که خلاف اصول و مقررات تماما برنامه های امارت باشه. زمان انشاءالله تکنیکی تیمون هم برای قوانینو که کار کوي د عدلیه تکنیکی تیم په قوانینو کې کار کوي انشاءالله زر تر زره دا مسله حل کېږي. موږ په خپله شپې ورځ حتی شپې په خوب کې هم داسې راځي چې موږ صنعتکارانو ته څنګه سهولت ورکړو او د افغانستان په صنعتکار باندې ابادېږي څنګه ډېر الحمدلله ښایسته بیان معین صاحب محترم او دا صنعتکار هم ځان دپاره کار کوي هم خپل شرکت دپاره کار کوي هم د خلکو دپاره کار کوي هم د ملت دپاره کوي هم د امارت د عوایدو دپاره کار کوي. دا څو شیان دي چې الحمدلله په صنعت کې شته. وقتی که ما دعوای انقلاب صنعتی میکنیم ما انقلاب صنعتی در افغانستان میخواهیم بیاریم در افغانستان البته نگفتیم که خارج از افغانستان ما تماما در برنامه صنعت تولیدات داخل افغانستان حمایت میکنیم. اگر ما یک بوتل آب در داخل افغانستان را تولید میکنیم از این حمایت میکنیم نمیخواهیم که دیگر از بیرون به ما بوتل آب بیاد. اگر کسی میخواه که قوانین دمپینگ بالای ما قانونی است که یک وقت خیلی ارزان عرضه میکنند در کشور بعد از اینکه قیمت بالا رفت یا قیمت پس دوباره قیمت را بالا میکنند یا به این مسائل به همه این مسائل ما الحمدلله متوجه هستیم و حمایتی که الحمدلله از هر سکتور ما کنیم. فعلا ما شما 52 سکتور الحمدلله خودکفا داریم 15 سکتور نیمه خودکفا داریم تقریبا در بخش 15-16 قلم دوای افغانستان خودکفا هستیم الحمدلله. صنعت ذوب و آهن در روز اول امارت تحت صفر بود. در ذوب و آهن مورسی محترم در بیخی افغانستان که در رواج نبود چه در چه شکلی اصول شرکتون دلتا جور شوی و ناکام شرکتون وی کلش امارت راغلل مواد خام دلتا وی دا آهن پاره یا سکریپ یا چه شکلی وی دا طول بیرون هیوات صادره دل او پر دیر کم ارزان قیمتو باندې صادره دل. کمیسیون اقتصادی موږ خپله حیثیت ملا برادر اعلان کړو چې نور یو پرچه هم بیرون ته نه پرېږدو. دا و چې الحمدلله څلوېښت فابریکې رد فابریکې جوړ شوي دي الحمدلله او افغانستان د سیخ ګول آین چادر آین ګودر د اکثر شیانو څخه الحمدلله فعلا حتی مواد خام نن پرون موږ په لارې کې ولیدل چې په سلهاو موټر داسې روان دي د ایران څخه روان دي الحمدلله دلته تولیدېږي. دا د خوشبختي ځای دی الله په فضل باندې. تر یو وخته پورې چې مواد خام د بیرون موږ راوړو بیا په خپله دلته مواد خام تولید کوو هم خپله استفاده کوو هم بیرون ته صادر کوو. دا د الحمدلله د صنعتي برنامو د تجارتي برنامې دي. وزارت صنعت تجارت یو د امارت اسلامي هغه پایې دي چې په دې کې تجارت صنعت ترانزیت صادرات سرمایه گذاري پکې انشاءالله وده کېږي. موږ تعهد کوو عهد کوو ملت سره افغانستان سره چې په دې سلسلو کې انشاءالله شپې ورځ زحمت کوو کار کوو خپل جیب دپاره زحمت نه کوو خپل تجارت دپاره زحمت نه کوو. زه به
مختصر بیانو که دا مسائل نکیگی چه افغانستان به افغانستان که امارت اسلامی وزارت صنعت و تجارت او نور برخی چی الحمدلله اقتصادی برخی دی در سه کارونه کړي دي ان شاء الله یو تفصیلی مجلس دا مسائل بیا بیان کو ان شاء الله او ټول امارت الحمدلله په دې کې په دې مسایلو کې چې ملت لپاره اسانتیا راوړي ملت لپاره سهولت راوړي افغانستان لپاره سهولت راوړي افغانستان یک مملکت پر از آسایش و آرامش یعنی شما باور کنید که هیچ فردی از امارات امروز یعنی خواب ندارد 10 بجه پیشتر ملاقاتایشان 10 بجه پیشتر 10 بجه شب کس چی کردن نمیتونه کم کردن کار امروز به فردا نمیماند الحمدلله مسائل جیب مسائل شخصی تجارت شخصی